السلام علیکم ملګرو، ستړي مشئ. هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله به وئ. خوښ یم چې یو ځل بیا له یوې نوې ویډیو سره ستاسو په درانه چوپړ کې یم. نن درته په دې لنډه ویډیو کې د یوې نوې ډیجیټلي پیسې یا الکترونیکي پیسې په هکله تاسو ته غواړم معلومات درکم او دا درته ووایم چې څنګه کولی شئ چې دغه پیسې تاسو په وړیا ډول باندې وګټئ. دغه پیسه چې دا چې نن تاسو د دغه پیسو په هکله معلومات درکوم، دا د پری په نوم باندې دغه ډیجیټل پیسې دي چې په ډیجیټل مارکیټ کې یا د ډیجیټل کرنسیو په مارکیټ کې فلحال د دې قیمت 0.23 ډالره ده، یعنی 0.23 سنټه د ډالرو د دې قیمت ده چې شاوخوا قیمت 20 افغانۍ نه پورته راځي. نو زه نن غواړم چې تاسو ته وښیم چې دغه پیسې له کوم طریق نه تاسو کولی شئ چې وګټئ. د دې پیسو ګټل تړاو لري په یو ویبسایټ پورې چې تاسو په هغه ویبسایټ کې ځان لپاره اکاونټ جوړوئ او هلته به تاسو خپل فعالیت کوئ، کوم فعالیت چې زه وروسته تاسو په ویډیو کې د کمپیوټر په سکرین باندې ښیم. د دې پیسې خاوندانو یا چا چې دغه پیسې را مارکیټ ته راویستي دي او د دې قیمت هم معلوم شوی ده په ډیجیټل کرنسۍ مارکیټ کې، د دې خاوندانو د ګوګل په څیر یو ویبسایټ رامنځته کړی ده. دوی غواړي چې دغه خپل ویبسایټ ډېر پرمختللی کړي او حتی د دوی هدف موخه کیدای شي دا وي چې ګوګل ته چې ورکړي ماتې ورکړي. خو دا چې دوی ګوګل ته ماتې ورکولی شي او که یې نشي ورکولی نو هغه باندې خبرې نه کوو، ځکه چې ګوګل اوس ډېر یو پرمختللي حالت ته رسېدلی ده او په هغه باندې موږ تاسې کار نه لرو چې هغه ته به ماتې ورکولی شي او که نه. صرف او صرف موږ او تاسو په دې باندې غږیږو چې څنګه کولی شو چې څه وکړو، په دغه ویبسایټ کې اکاونټ جوړ کړو. دا ویبسایټ چې دا د پری سرچ په نوم باندې، پری سرچ اصلا د دې روپیو نوم یوازې پری ده، پری پی آر ای ویبسایټ دی. د پری سرچ په نوم باندې ویبسایټ جوړ کړی دی چې په دې کې د دې لپاره چې موږ تاسو پیسې وګټو، دغه الکترونیکي کرنسۍ چې ده دغه موږ او تاسو په وړیا ډول باندې تر څو چې دا وړیا وي وګټلی شو. نو موږ او تاسو اړ یو چې تر څو په پری سرچ سایټ کې موږ تاسو ځان لپاره اکاونټ جوړ کړو او هلته خپل فعالیت ترسره کړو تر څو موږ تاسې د دې دغه ډول پیسې وګټو له دې لارې نه. او دغه پیسې چې ګټل کیږي روزانه تاسو تر 3 پری پورې تاسو ګټلی شئ، یعنی 3 روپۍ د دغه کرنسۍ 3 روپۍ پورې تاسو ګټلی شئ. او دغه 3 روپۍ چې موږ تاسو ضرب ووهو نو شاوخوا 80 نه پورته افغانۍ کیږي. نو راځئ چې تاسو ته په ویډیو کې وښیم چې څنګه کولی شو په دغه ویبسایټ کې موږ تاسو د ځان لپاره اکاونټ جوړ کړو او څه وکړو، دغه پیسې په وړیا ډول وګټو. نو راځئ ځو د ویډیو په طرف. ملګرو، تاسو چې هر براوزر خلاصوي، که هغه فایرفاکس وي، که ګوګل کروم وي او که کوم بل یې وي، تاسو کولی شئ چې هر یو نه استفاده وکړئ. نو کله مو چې یو براوزر راخلاص کو، د دې لپاره به تاسو دلته سرچ بار کې ولیکئ یا د لټون برخه کې به ولیکئ چې پری سرچ دا به انټر کوئ. کله مو چې انټر که دلته ګورئ تاسو presearch.org لیکلی دي، دلته به کلیک وکئ. تاسو ډایرکټ دلته تاسو ته دغسې یو وینډو یا صفحه راخلاصیږي. نو تاسو به دلته چې وکئ په دغه جاین پری سرچ دلته به تاسو کلیک وکئ. کله مو چې دلته کلیک وکړو تاسو ته دغه ډول یو انټرفیس یا صفحه راخلاصیږي. نو د دې لپاره چې تاسو خپل اکاونټ پکې جوړ کړئ، تاسو به دلته چې کوئ، خپل ایمیل آدرس به ورکوئ. هغه نو چې تاسو خپل هغه شخصي ایمیل وي هغه به تاسو ورکوئ دلته. نو دلته به تاسو خپل جیمیل ولیکئ، دا ایمیل شو او دلته به یو پاسورډ ورته انتخاب کړئ، کوم پاسورډ چې ستاسو خوښ وي، خو له 8 کرکټرونه به کم نه وي. لاندې به همدغه پاسورډ په دې کوزنۍ خانه کې بیا ورکئ او دغلته چې I have read
دغه باندې به کلیک وکړي، دا به هم ټیک مارک کوي او دلته به آیم ناٹ ا روبوټ دا یو پروسه ده، دا به هم ټیک مارک کوي او دلته به تاسو په ساین اپ باندې چې شی وکړي کلیک وکړئ. که چیرې تاسو پخوانی اکاونټ ولرئ بیا لوګین هیر څنګه چې دا انټرفیس درته خلاص تاسو لوګین هیر چې ووایئ او خپل جیمیل او پاسورډ چې پخوانی اکاونټ جوړ کړی تاسو لغه طریق نه ډایرکټ خپل اکاونټ داخلېدلی شي. نو دلته به تاسو په ساین اپ باندې کلیک وکړئ. کله مو چې ساین اپ باندې کلیک وکړو دلته تاسو ته دلته ماته وایي چې تاسو دغه پاسورډ غواړئ چې سیو یې کړئ د آینده لپاره، که تاسو غوښتل او که نه غوښتل نیور. ګورئ تاسو ته دلته اکاونټ جوړ شو، سرچ ویت پری سرچ. ملګرو د دې یو بل خواله دا ده چې کله ته هم تاسو اکاونټ جوړوئ څنګه چې تاسو نوی اکاونټ جوړ کړئ تاسو ته دغه د غله خوانه د چا دغه پیسې راویستلي دي او دغه ویب سایټ جوړ کړی دی او د دې طریق هم تاسو پیسې ګټئ. 25 د دغه روپۍ تاسو ته په وړیا ډول درکول کیږي. اوس دلته وګورئ زما اکاونټ مې چې څنګه جوړ کړ دلته 25 روپۍ په وړیا ډول ماته راکړل شولې. نو راځئ چې زه اوس تاسو ته بیا هم وښیم چې څنګه کولی شئ چې تاسو په دغه ویب سایټ کې تاسو ته خپل ځان لپاره دغه ډیجیټلي پیسې وګټئ. څنګه ګټل کیږي؟ نو ملګرو تاسو ګورئ چې د دې د انټرفیس یا دغه عمومي صفحه عین ګوګل ته ورته صفحه ده. دلته وګورئ چې سرچ بار لري، همداسې تاسو هر څه پکې سرچ کولی شئ او د دې پیسې ګټل ډیر اسانه دي. د ورځې تاسو کولی شئ چې په دې سایټ کې تاسو چې وکئ سرچ وکئ، د هر څه په د سرچ کولو لکه ګوګل کې چې تاسو یو څه سرچ کوئ او تاسو هغه معلومات غواړئ، مثلا د افغانستان په هکله، د یوې ژبې په هکله، د یو بل ځای په هکله، د یو طبیعي مثلا منظرو په هکله تاسو یو شی سرچ کوئ، نو هماغه ډول تاسو کولی شئ چې دلته هم په سرچ کې تاسو یو څه را سرچ کړئ او د دې طریقه تاسو ته دلته 10% د همدې روپیو درکول کیږي. لکه تاسو وګورئ زه اوس دلته یو څه سرچ کوم، مثلا لکه فلاور انټر، ګورئ دلته سرچ شو، مثلا مختلفه تاسو کولی شئ ایمیج را خلاص کړئ، ویډیوز را خلاص کړئ، نیوز هر څه لري. خو زما دا په کار نه دي، زه صرف غواړم دلته خپل هغه پیسې ترلاسه کړم. بیرته بک لاړ شئ، تاسو کله که ریفرش ووهئ نو دلته ګورئ مخکې 25 روپۍ وي، اوس 25.10 روپۍ. لکه بیا هم زه تاسو یو سرچ بل ورکوم، ګورئ مثلا افغانستان، صحیح ده، سرچ افغانستان په هکله مې وغوښتل چې معلومات مې سرچ کوم. که تاسو ګوګل نه کار اخلئ کولی شئ اوس دلته کار واخلئ، مثلا هم پیسې وګټئ او هم خپل معلومات ترلاسه کوئ. بیرته باک ځم چې کله یې ریفرش کړم ګورئ 25.0 یعنی په هر ځل سرچ کولو تاسو ته 10% یا 0.10 پیسې د همدغو پری سرچو تاسو ته درکول کیږي. نو ملګرو دا داسې نه ده چې یو کس به ورته ناست سهار له بېګا او مثلا 24 ساعته به دی سرچ ورکوي او دته به پیسې ورکول کیږي. نه، دې محدودیت وضع کړی ده د دې رامنځته کوونکو له خوا نه چې د ورځې 10 سرچ تاسو کولی شئ، یعنې 10 چې ضرب د 0.10 کې تاسو ته 3 دغه ډیجیټلي روپۍ چې تاسو یې چیرې ضرب کوئ په ډالرو کې نو 80 افغانۍ شاوخوا تاسو ته د دې ګټه راځي او دا بیا ډالرو پورې تړلی دی چې ډالر په څو کې نو هماغومره که ډالر جګ وي تاسو ته به ډېرې روپۍ راځي ګټه، او که ډالر ټیټ وي نو تاسو ته به کمه ګټه د دې راځي. خو د 3 دغه ډیجیټلي روپۍ تاسو کولی شئ چې اوس مهال تر څو چې دا فری وي، تر څو چې دا هغه فری حالت ختمیږي یا مفت حالت په وړیا ډول چې تاسو ته ګټه درکوي نو دا ختمیږي، نو تاسو کولی شئ چې د روزانه 3 دغه پیسې چې دي تاسو وګټئ. البته کله چې دا 0 ته ورسېدي تاسو بیا کولی شئ چې په ډالرو تبدیل کړئ او خپل ځان ته ترلاسه کړئ او ترنه
په عادي ډول ګټه واخلئ. د دې د قیمت د معلومولو لپاره یو سایټ ده د ډیجیټل پیسو سایټ ده کوکاین په نوم باندې. دا کوکاین صرافي ده، مشهوره صرافي ده په نړۍ کې د کوکاین په نوم باندې ده. دلته د نړۍ مختلفه ډیجیټل پیسې چې دي دلته ارزښتونه یې پکې شته ده، هغه چې ارزښت لري هغه پکې معلوم دي. نو دغه د کوکاین صرافي ده چې تاسو ته ما یادونه وکړه. دلته تاسو ته زه ښیم، تاسو ګورئ دلته سرچ بار کې زه پری سرچ پری ولیکم. دا ګورئ ما چې پری ولیکو دلته در ډایرکټ راغی. دغه هغه صرافي ده چې په دې کې د پری سرچ ارزښت دلته ښکاري. تاسو یې ګورئ پری ارزښت $0.28 ته جګ شوی ده. ما تاسو درویش ویلې، خو دا د یو تاسو وګورئ چې $0.28 د دې اوسنی ارزښت ده. نو دا څومره چې د دې یوزر یا استعمالونکي زیاتیږي، هماغومره دا په ډیجیټل مارکیټ کې د ارزښت ورځ تر بلې مخ په لوړېدو ده. او دا نو معلومه ده چې دا به څومره لوړېږي، تر کومه حده به رسېږي، او نو هغه خو نامعلومه خبره ده. نو ملګرو، تاسو په دغه طریقې سره چې ډیره اسانه طریقه ده د ځان لپاره په پری سرچ کې اکاونټ جوړولی شئ، او له دې طریقه دغه ډیجیټل پیسې چې دي تاسو ګټلی شئ. او هیره دې نه وي چې تاسو کولی شئ د موبایل له لارې هم په همدغه طریقه په عیني شکل باندې تاسو ځان لپاره اکاونټ جوړ کړئ او په موبایل کې هم ترېنه استفاده وکړئ، او په دې ډول سره دغه ډیجیټل پیسې چې دي ترلاسه کړئ او ویې ګټئ. او په راتلونکي کې به زه تاسو ته انشاءالله تعالی هغه طریقه په بله ویډیو کې وښیم چې څنګه کولی شئ چې دغه پیسې بیا ډالرو ته واړوئ او په نغدي ډول یې ترلاسه کوئ. نو ملګرو، که ویډیو مو خوښه شوې وي، ویډیو لایک کړئ، کمنټ وکړئ، او له نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ، تر څو هغوی هم دغه طریقه زده کړي او هغوی هم د ځان لپاره پیسې وګټي. تر بیا ښې چارې. بریال ټیوب د په زړه پورې او ګټورو مطالبو پانګه.